نظام او ژوندون اعداد مو جسمي او فكري روزنتون اعداد دی بقا د نظام او ژوندون اعداد مو جسمي او فكري روزنتون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. د کورونو چارو وزارت د پولیسو د لوړو زده کړو قومندانۍ څخه 215 تنه منصوبین فارغ شول. د پولیسو د لوړو زده کړو قومندانۍ ولسمې دورې څخه 215 تنه منصوبین د فراغت یو مهمه لاسته راوړنه ده چې د هیواد دفاعي او امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره اساسي رول لري. دغه فراغت مراسم د پولیسو د لوړو زده کړو د قومندانۍ د غونډو په تالار کې چې ترسره شول د لوړپوړو امنیتي چارواکو، ښوونکو، فارغ شوي منصوبینو او دغه کورنیو غړو ګډون کړی و. د مراسم په پایل کې د قرآن کریم تلاوت وشو او وروسته د یادې قومندانۍ قومندان ویل راځئ چې په کوم شي الله پاک انسانان افضل پیدا کړي او په کوم شي په ټول مخلوق باندې ولقد کرمنا بني آدمه، الله وی ما په ټول مخلوق باندې انسان معزز پیدا کړی. نو چې دې ته وګورو عام انسان من حیث د انسان نه په ملکو باندې هم بهتر ده، خو بیا په انسانانو کې څوک بهتر ده؟ د علم خاوندان بهتر دي. راځي چې خپل هم یو څه زده کړو، په خپلو اولادونو په خپلو ورونو باندې هم یو څه زده کړو. نو د الله د ښې بندګۍ لپاره د الله د رسول د ښې اطاعت لپاره علم ته ضرورت ده. علم باید وکړو، خپل یو ساعت وخت هم باید عبث تیر نه کړو. الله دې زما سره ټولو ته د ښه علم توفیق نصیب کړي. د کورنیو چارو وزارت اداري معاونیت مرستیال د فارغ شوي منصوبینو هڅې وستایلې او هغوی ته یې د لا زیاتو بریاوو دعا وکړه. عام طور موږ او تاسو الله په دې مکلف کړي یو چې موږ او تاسو په خپل بخش کې زده کړې وکړو، په هغه خپل بخش کې مهارتونه حاصل کو او مسلکیت حاصل کو، هغه قدرونه هغه نهادونه چې هغه زمونږ او ستاسو لپاره د دې وخت مطلوب دی او د دې وخت چې کوم دی تقاضا ده چې موږ هغه قدرونه حاصل کو او بیا د دې نظام ښه خدمت وکړو. اوس هغه مسلکیتوب هغه قدرونه او نهادونه هغه په دې حاصلېږي چې موږ او تاسو په دغه تعلیمي ادارو کې زده کړې وکړو او هغه مسلکي استادان چې کوم دلته مقرر دي د هغې نه موږ او تاسو استفاده وکړو او بیا په خپل بخشونو کې ښه خدمت وکړو. نو دلته چې کوم تاسو تکلیف تیر که، تعلیم هم حاصل که، یاد ساتئ د دې مقصد دا دی چې زه د اداره کې ښه خدمت وکړم او دا نظام د بدنامۍ نه وساتم، هغه واټنونه ختم کړم، په ولس باندې رحم وکړم او د ولس خدمت وکړم. نو په دغه اساس باندې تاسو دلته تعلیم حاصل که، الله دې وکړي چې موږ او تاسو دلته ښه خدمت وکړو. چارواکو هیله څرګنده کړه چې دا فارغین به د هیواد په بیلابیلو امنیتي برخو کې د خپلو مسلکي تجربو په لرلو سره د امنیتي ځواکونو د مسؤلیتونو کې به پوره مرسته وکړي. کوشش وکړئ، فرض ده، واجب ده د ځان اصلاح، فرض ده واجب ده د ماحول اصلاح او فرض ده واجب ده د ټولنې اصلاح. رابسو دې ته چې په دې کې موږ درې طبقې خلک دي، مسؤولین، معلمین، متعلمین، ټول مکلفیتونه معلوم دي. الله جل جلاله دې موږ تاسو ټولو دغه خدمتونه، تعلیمونه د ټول قبول وګرځوي. ځینو فارغ شوي زده کوونکو د خپلو تجربو په اړه خبرې وکړې. هغوی د قومندانۍ له لوري د برابر شوي تعلیمي کورسونو ستاینه وکړه او ژمنه یې وکړه چې د خپلو هیوادوالو د خدمت لپاره به له خپلو زده کړو ګټه اخلي. دلته راغلي وو د یوه میاشت درس په خاطر باندې، یو میاشتنی درس هم ویلې کورس و. نو الحمدلله ښه مسلکي زده کړې مې پکې وکړلې
او هغه شی هم چې زده کړي هغه به انشاءالله په خپلو وظیفو کې خپلو ملګرو همکارانو ته او هیوادوالو ته وړاندې کړو. دلته موږ یوه میاشت زده کړې مسلکي وکړې انشاءالله چې موږ دلته ډېر څه زده کړه او دا زده کړې به انشاءالله د دې خپل ولس په خدمت کې وي او د دوی د خدمت دپاره موږ هر وخت چمتو یو. من قدم که این اسلامی امارت کی خدمت کن و افسران مجاهدین تعلیم یاد کن و طانق آمد صاحب و بارانان ضربیت سا و دینی که صاحب و افغانستان یک گٹا پله که جمع خلقان صاحب و مجاهدین افسران و قومی که خدمت کن. دا فارغت د هیواد د امنیتي او دفاعي سکتور د پیاوړتیا لپاره یو مهم ګام دی چې د فارغ شوي منصوبین به د خپلو مهارتونو په کارولو سره د امنیت او نظم په ټینګښت کې ونډه واخلي. دا ډول زده کړې د هیواد د ثبات او د پرمختګ لپاره حیاتي ارزښت لري. د افغانستان اسلامي امارت لپاره صادقانه خدمت کوو. د مراسمو په ترڅ کې د زده کړو د دورې پایلې اعلان شوې او ممتازو فارغینو ته تقدیرنامې او ستاینلیکونه ورکړای شول. د افغانستان اسلامي امارت لپاره صادقانه خدمت کوو.